ډاکټر غني نه یوازې دا چې له خپله اړخه په دې برخه کې ګامونه به نه دي پورته کړي بلکې په لوی لاس یې هڅه کړې ده چې طالبان د پاکستان لمنې ته وغورځوي. د خلیلزاد وروستی سفر اسلام آباد ته چې 15 ورځنی سفر پلان کې و 3 ورځې په اسلام آباد کې پروت و. د پاکستان حکومت هم اراده دا و چې باید طالبان خبرو ته حاضر سي. امریکایان هم غوښتل، افغان حکومت هم خوشاله و چې شاید طالبان په اسلام آباد کې خبرو ته حاضر سي، خو طالبان چې ویل کېږي سره ډېر فشارونو تیار نه سو خبرو ته. خلیلزاد مجبورا لاړه قطر ته. یعنی زه غواړم دا مقایسه وکړم چې افغان حکومت هڅه کوي چې طالبان د پاکستان لمنې ته وغورځوي، خو طالبان هڅه کوي چې د پاکستان له فشارونو لرې د سولې خبرې وکړي. کرن نجیب د دغه مقایسه چې نه کېږي سره دا پرېږدو چې نه د نجیب په شان سولې ته هڅې کړي دي. د خو تر پرون پورې د 15 کاله خبره کوله چې 15 کاله وخت نیسي مذاکرات. امریکا وتل دی کله چې واک ته رسیږي بیا هم تړون ته اشاره کوم، له تړون نیولې تر بل هر څه پورې دلته دوستان ورته اشاره وکړه، هوتک صاحب او آرش صاحب هر څه یې امریکایانو ته وسپارل. هغه بزنس کې دا خبره کېږي، بهرني سیاست کې چې ټولې هګۍ به په یوه کجاوه کې نه اچوي تر څو که یو ځای کې مشکل سره سړی مخ کېږي چې بل ځای کې استفاده وکولی سي. ډاکټر غني خپل د بهرني سیاست ټول انتخابونه ټولې هګۍ د امریکایانو په کجاوه کې واچولې. د همدې په نتیجه کې دی هم په افغانستان کې منزوي سه چې هلته وحشیانه بمباردونه وسول، تر جوماته نیولې، تر مدرسې، تر بل هر څه پورې د سکوت روژه ونیوله. د پکې هیڅ عکس العمل ونه ښوده. په سیمه کې چې د سیمې هیوادونو اندېښنې راوپاردې، داعش رامنځته سه، د 2014 نه وروسته داعش رامنځته سه، مخکې نه وه. د سیمې هیوادونه چې په ده بدګمانه سوه او د حکومت متهم دی داعش سره متهم ده. د ډېر خوشباوره و چې امریکا ما سره سته، بس که د سیمې ټول هیوادونه زما په ضد کېږي مشکل نشته. د سیمه وبایلله، د افغان ولس وبایله، دا هر څه د امریکا لپاره. خو امریکایانو ته خپلې ګټې مهمه دي. امریکایانو ته ډاکټر غني بل مهمه نه ده. کله چې په منځني ختیځ کې بهار د بربي پسرلی د څپه راوپارېده، امریکایانو ته مهم نه و که حسني مبارک لرې کېږي فرق نه کوي ورته یا بل څوک. امریکایان په ډاکټر غني باندې هغومره حساب نه کوي لکه دی چې په حساب کوي، لکه د چې ورته هر څه وبایلل. اوس زه فکر کوم ډاکټر غني لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه له وقفې مخکې چې هغه څه چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ روان دي دی پکې منزوي ده او دی پکې ځان بایللی احساسوي که هره معامله کېږي د د حکومت په سرنوشت به کېږي. زه فکر کوم که د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تر ټولو عادي معامله هم کېږي هغه به موقت حکومت دي. په موقت حکومت کې معلوم ده ډاکټر غني ځای نه لري. اوس دی چې ګوري چې د ده لخوا نهایت زیات اخلاص و امریکایانو ته او د هغوی لخوا معامله کېږي، زه فکر کوم د ده هغه یوازینی د عصري جهت امریکایان د قدرت او د چوکۍ درد دی. نو معلوم ده افغانستان د سولې خبره نه ده، د سولې خبر نه ده چې امریکایان اوس که طالبان سره یو موافقې ته رسېږي دوی ته ډاکټر غني نور مهمه نه ده، دوی خپله معامله ورسره کوي. ډاکټر غني سره هم د امریکایان هغه اسره چې دی ورته لري هغه نه نور څه نه جوړېږي، سیمه کې هم یوازې، افغان ولس کې هم یوازې. دا زه فکر کوم همغه د بېچارهګۍ اوج ده. زه یو بل ټکي ته هم دلته غواړم اشاره وکړم چې دی په د خپلې وینا کې نن وایي چې هغه هیوادونه چې ترهګرۍ ملاتړ کوي موږ په سیمه کې منزوي کړي یو، موږ امریکایانو ته ویلي چې دا خلک باید منزوي سي. هدف پاکستان ده. که موږ فکر وکړو پاکستان شاید په تېرو 13 کلونو کې تر ټولو ښه موقعیت کې واقع هم د سیمې هیوادونه چې کم ډلبندۍ لري په دې کې پاکستان خپل ځای لري، هم ټرمپ عمران خان ته خط لیکي چې د سولې په پروسه کې همکاري وکوي، هم له هغې خوا پاکستان امتیاز اخلي، هم د سیمې له هیوادونو. زه نه پوهېږم دوی انزوا څه ته وایي. څوک چې منزوي شوی دی خو ته پخپله یې دی پخپله منزوي ده. کاش که دی دومره توانېدلی وای چې پاکستان یې منزوي کړی وای. پاکستان هغه غوښتنې چې 80 کاله 80 کاله یې کولې د ده په حکومت کې براورده سوي دي، د بل چا په حکومت کې نه دي براورده سوي. نو زه نه پوهېږم پاکستان منزوي ده که دی منزوي ده. مننه. عارف صاحب